بل ته سپکاوی، یو بل کم شمیرل او ځان د ټولو نه اوچت شمیرل او داسې فکرونه چې دا ټول په غلطه روان دي او یو ځای چې په سمه روان دي، دا هغه فکرونه، هغه عادتونه، هغه کړنې دي چې خدای پاک په دې باندې د انسان نه خفه کېږي او سره د دې چې ټول عبادتونه کوي، واړه او غټ او نفلي او فرضي، خو بیا هم دا سړی چې دی ګناهګار وي، ځکه چې د ده نیتونه، د ده فکرونه، د ده ارادې غلطې وي. بس یم خو زه یم، بل څوک چې دی نه د خدای بنده دی او نه زړه لري او نه هیلې لري او نه درد لري او نه احساسات لري. دا فکر بد فکر دی. ښه انسانان تل د ټول کائنات په فکر کې وي. الله مو خوشحاله لره. راځئ چې ښه انسانان شو. چې کله موږ او تاسې ښه انسانان شو، په خپله ښه مسلمانان څه کوي چې مؤمنان جوړوي، او چې مؤمنان شو بس بیا نو مزې